او رښتیا هیره دې نه وي چې په راتلونکي 5 او 6 تاریخ باندې زما پی آوټ ښودل کېږي. په هغې کې زه تاسو ته وښیم چې ماته روانه میاشت $2,000 راغلي. ما چې یادوري کړې وه چې موږ به دا لړۍ تسلسل ساتو، نو د دې لپاره پکار دی چې د مونیټایزیشن په سیټ اپ باندې هم تاسو ته ویډیو جوړه کړم، ترڅنګ په پی آوټ باندې هم تاسو ته ویډیو جوړه کړم. سلامونه دوستانو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. په دې ویډیو کې به د فیسبوک مونیټایزیشن په اساسي شرایطو خبرې وکړو او ترڅنګ به ستاسو عامو او تکراري پوښتنو ته هم ځوابونه وویل شي. د فیسبوک مونیټایزیشن په اساسي شرایطو کې یو له هغو څخه خپل جغرافیایي موقعیت ته تغییر ورکول دي. د کوم په اړه چې موږ او تاسو په تیره ویډیو کې په 3 حل لارو باندې خبرې وکړې. لومړی حل لاره دا وه چې تر څو موږ د خپل فیسبوک پروفایل او یا هم د فیسبوک پاڼو لپاره په بهر کې په هغه هیوادونو کې چې هلته فیسبوک مونیټایزیشن ورکوي یو څوک پیدا کړو تر څو د یو څه وخت لپاره زموږ فیسبوک پاڼه هلته وچلوي تر څو مونیټایز شي او د هغو د پیسو ایستلو اکاونټ جوړ شي. کله چې دغه سیستمونه برابر شول، دغه ترتیبات وشول، بعد له هغې موږ کولی شو په افغانستان او پاکستان کې خپل فیسبوکونه او خپلې پاڼو ته د فعالیت دوام ورکړو. دوهمه حل لاره دا وه چې موږ RDP او دریمه دا چې VPN استعمال کړو. RDP او VPN هغه حل لارې دي چې موږ کولی شو خپل فیسبوکونه په افغانستان کې وچلوو او له افغانستان نه فعالیت وکړو په ورچوال لحاظ باندې، یعنی په تخیلي لحاظ باندې خپل جغرافیایي موقعیت په فیسبوک کې تغییر کړو. په دوهم قدم کې موږ باید د فیسبوک ټولنیز معیار په نظر کې ونیسو. د فیسبوک ټولنیز معیار دا دی چې موږ باید غیر اخلاقي پوسټونه یا غیر اخلاقي محتوا او ویډیوګانې او انځورونه خپاره نه کړو او د دې ترڅنګ موږ اوریجنل او خپل کانټینټ خپاره کړو، یعنی هغه محتوا، هغه کانټینټ چې تاسو خپله جوړ کړي یا بل چا نه دی خپاره کړي یا هغه فیسبوک پاڼې چې مونیټایز دي یا کاپی رایټ او یا د رایټ منیجر لري هغوی نه دی خپاره کړي، بیا هم موږ کولی شو چې هغه کانټینټ په خپلو فیسبوکونو باندې خپاره کړو او په ښه کوالټي کې، په داسې کوالټي کې چې هغه مثلا په فیسبوک کې 2 ځایه 3 ځایه پوسټ شوي، ډاونلوډ شوي، اپلوډ شوي، ډاونلوډ شوي، اپلوډ شوي، هغه خپله کوالټي او ریزولوشن خرابوي. نو باید د کوالټي او په ښه کوالټي باندې او په لوړ معیار باندې کانټینټ خپاره کړو. یعنی دا هغه اساسي شرایط دي. کله چې ستا لوکیشن جوړ وي او ستا محتوا او کانټینټ په های کوالټي باندې وي، بیا تا ته پکار دی چې 15,000 فالوورز پوره کړي. که هغه تاسو په پروفایل کې وي، که په پیج باندې وي، کله چې دغه 15,000 فالوورز تاسو برابر کړل بیا تاسو کولی شئ پاڼه مونیټایز کړئ. هو د فیسبوک ځینې ټولز دي چې مثلا په هغې کې سټارټ دی، سبسکرپشن دی، هغه تاسو کولی شئ په 500 او 1000 باندې هم مونیټایز کړئ او همدارنګه تاسو کولی شئ په 1000 فالوورز باندې بونس پروګرام هم مونیټایز کړئ د ځان لپاره. خو مهمه دا ده چې تاسو د فیسبوک A to Z یعنی ټول ټولز مونیټایز شي، ټول د مونیټایزیشن یا د عوایدو برخې فعال شي. نو په کار د تاسو مینیمم یعنی حد اقل 15,000 فالوورز پوره کړئ. په دې شکل به بیا ستاسو عواید هم ښه وي او ستاسو پاڼه چې کله مونیټایز شي بیا نو فیسبوک همکاري کوي چې تر څو د خپل ځان لپاره او د یو کریټور په حیث باندې ستاسو پاڼه بوسټ کې وچلوي او مخکې بوځي. نو دا اساسي شرایط دي. یو بل کار چې خورا ډیر مهم دی او ما په دې وروستیو 6 میاشتو کې تجربه کړ او هغه دا دی چې تاسو د خپلو کانټینټو دپاره رایټ منیجر واخلئ. فیسبوک یو اصول لري او یا ټول آنلاین پلیټفارمونه لکه یوټیوب او ټیک ټاک او دغسې نور ویډیو او انځوریز پلیټفارمونه چې دي هغوی ستاسو د ډیټا او یا ستاسو د محتوا رایټ ساتي، حقوق ساتي. د فیسبوک رایټ منیجر زه به لینک تاسو ته واچوم او که مو غوښتل د هغې دپاره چې اپلای کیږي، څنګه کار کیږي، په هغې هکله به هم تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم. بیا نظر را سره غوښتنه په کامنټ کې شریکه کړئ ځکه دا خورا مهم دی. کله چې ستاسو د ډیټا لپاره رایټ منیجر موجود وي او تاسو ته رایټ منیجر درکړل شوی وي، بیا په فیسبوک کې ستاسو کانټینټ هیڅوک نشي خپرولی او که یې خپروي دوه کاره به له دوی سره کیږي. لومړی کار دا چې تاسو ته به مسیج راځي او ده ته به هم مسیج ورځي، نوټیفیکیشن به ورکول کیږي چې آیا دغه ډیټا چې تا خپره کړې نه هغه چا چې خپره کړې ده بې اجازې، تا چې خپره کړې د دې ګټه هغه کریټور ته چا چې په لومړي ځل جوړه کړې ده آیا ورکوي دغه برخه د ګټه هغه واخلي یا ورسره نیمه کړي، له هغې سره ډیل وکړي، معامله وکړي. یا دوهم کار تا ته نوټیفیکیشن راځي چې ستا ډیټا دې کس خپره کړې ده، ته په دوی باندې اپیل کولی شي دغه ډیټا ډایلیټ کړل شي. دغه 2 لارې دي. او که چیرې کې تاسو نوټیفیکیشن را نه شي، تاسو فلټر لرئ، په هغه فلټر باندې کلیک کوئ، تاسو ته د فیسبوک فلټر کیږي. یا هر هغه فیسبوکونه چې تاسو پرې شک لرئ چې زما ډیټا خپروي د هغوی لینکونه ورکوي. هغوی چې څومره ستا ډیټا خپره کړې په هغوی باندې په اتومات شکل باندې
پوسټونه ډایلیټ کیږي او چې هغوی پوسټونه مسلسل تر 10-15 پوسټونه ډیلیټ شي هغه پاڼه له منځه ځي. دا یو ګټه ده چې ستاسو ډاټا خوندي کیږي، ډاټا ساتل کیږي. دوهمه ګټه دا ده چې کله تاسو ته رایټ منیجر درکړل شو تاسو کولی شئ په افغانستان کې، پاکستان کې او په هر هغه هیواد کې چې هغه ټولز نه دي اویلیبل تاسو ته بیا هغه استثنایی حقوق درکول کیږي چې تاسو بیا کولی شئ هغلته خپل کانټینټ مونیټایز کړئ ځکه تاسو ریل کانټینټ خپروئ. په افغانستان کې یو څو ویډیو کریټرز دي هغه زه پیژنم، په افغانستان کې کار کوي، بهرنی اډمین نه لري، زه ورسره په تماس کې. هغوی رایټ منیجر ترلاسه کړ، دننه په یوه میاشت کې دوی ته مونیټایزیشن راغی او اوس په افغانستان کې دي، له افغانستان نه فعالیت کوي، د دوی فیسبوکونه مونیټایز دي. اوس راځو که چیرته زموږ اډرس یا لوکیشن هم برابر وو او زموږ ډاټا او مواد هم ټول ریل وو، خپل وو، اوریجنل وو، کانټینټ یا محتوا مو خپله وه، اوریجنل وه، نو موږ ته به مونیټایزیشن څنګه راکول کیږي؟ له بده مرغه فیسبوک د مونیټایزیشن لپاره ځینې حقوق او شرایط ټاکلي، خو د هغې په پوره کولو سره هم تاسو ته فورا مونیټایزیشن نه درکول کیږي ځکه اوس په انویټیشن یعنې په دعوتي شکل باندې دی چې هغه په رینډملی خلکو ته لیږل کیږي. خو د هغو خلکو چانس لوړ دی چې یو یا دوه ټولز ورته راغلي مونیټایز دي، هغې برابر کړي، لکه سبسکریپشن دی چې هغه ډېر په اسانۍ او زر راځي او سټار برخه ده چې هغه په اسانۍ راځي. که دغسې یو دوه برخې تاسو ته برابرې وي او ستاسو کانټینټ ریل وو، فیسبوک به تاسو ته نوټیفیکیشن راولېږي چې تاسو اوس په مونیټایزیشن برابر یې. خو که موږ یوټیوب ته وګورو، یوټیوب تاسو ته 4000 ساعته واچ ټایم درکوي چې په 365 ورځو کې، یعنې په یو کال کې تاسو باید دغه پوره کړئ، حد اقل 3 یا 15 ویډیوګانې ولرئ او 1000 سبسکرایبر ولرئ. که دغه تاسو په یوه ورځ کې هم پوره کړل، په یوه میاشت کې هم پوره کړل، الا تر یو کاله پورې څنګه مو دا پوره کړل، تاسو مونیټایزیشن ته اپلای کوئ چې هغې ته مو اپلای وکړه، دوی په 40 ساعتونو 48 ساعتونو کې الا تر یوې هفتې پورې تاسو ته د هو او نه ځواب درکوي، ستاسو کانټینټ کتل کیږي. خو په فیسبوک کې دغه شان برعکس دی، تاسو ته شرایط ټاکلي چې دغه پوره کړئ، خو د هغې په پوره کولو سره بیا هم تاسو ته فورا مونیټایزیشن نه راځي. تاسو باید دوامدار خپل فعالیت ته دوام ورکړئ په اوریجنل کانټینټو کې یا په اوریجنل محتوا کې، بعد له هغې به تاسو ته فیسبوک دعوت رالیږي یا به نوټیفیکیشن رالیږي یا به انویټیشن درته رالیږي او د هغې په اساس به بیا تاسو خپل پی آوټ او مونیټایزیشن سیټ اپ کوئ. او اوس او هغو ملګرو چې دغه کانټینټ هم ریل دی، لوکیشن هم برابر دی، پوښتنه کړې چې اوس زموږ فالوورز هم ښه زیات دي، په لکونو دي یا په زرګونو دي، خو موږ ته مونیټایزیشن نه دی راغلی. ستاسو لپاره زما توصیه دا ده چې تاسو خپل فعالیت ته دوام ورکړئ. تاسو یو څو میاشتې چې نور هم دغسې دوام ورکړئ، انشاءالله د دې کال تر اخیره یا د دې کال په منځ کې په دې وروستیو میاشتو کې به دوی خپله پالیسي لانچ کړي یا به خپله پالیسي خلکو ته وړاندې کړي چې موږ به په دې شکل باندې مونیټایزیشن ورکړو. ځکه په ټولو خلکو پر فیسبوک انتقاد دی چې دوی خلکو دپاره یوه مشخص او معلومه پالیسي نه لري. نو په دې شکل تاسو دوام ورکړئ، انشاءالله تاسو ته به مونیټایزیشن راشي. او که هغو ملګرو ته چې مونیټایزیشن راغلی او غواړي مونیټایزیشن یا د پی آوټ سیټ اپ وکړي یا دوی سیټ اپ کړی په دې منځ کې بند پاتې دي، نو په هغې هکله ما یو دوه ویډیوګانې یو دوه اکاونټونه پیدا کړي چې هغه تیار مونیټایز شوي دي او برابر شوي. په بله ویډیو کې به زه انشاءالله تاسو ته د پی آوټ اکاونټ هم برابروم چې تاسو څنګه یو تاسو ته مونیټایزیشن انویټیشن راغی څنګه هغې تاسو سیټ اپ کوئ او له سیټ اپ وروسته څنګه بیا هغه پی آوټ اکاونټ جوړوئ او پی آوټ اکاونټ سره څنګه پی پال اکاونټ جوړوئ تړئ یا هم د بانک اکاونټ تړئ. په دې به هم یو ویډیو جوړه کړو. ما چې یادوري کړې وه چې موږ به دا لړۍ او تسلسل ساتو، نو د دې لپاره پکار دی چې د مونیټایزیشن په سیټ اپ باندې هم تاسو ته ویډیو جوړه کړم، تر څنګ په پی آوټ باندې هم تاسو ته ویډیو جوړه کړم او له هغې وروسته تاسو ته د رایټ منیجر په هکله هم یو ویډیو جوړه کړم. او دغه ویډیوګانو لړۍ چې ما جوړه کړه او تاسو خپل فعالیت ته دوام ورکړئ، انشاءالله باور یم چې تاسو ته به زر او په کمه موده کې مونیټایزیشن راشي. او رښتیا هیره دې نه وي چې په بله ویډیو کې غواړم تاسو ته دغه هم وښیم چې په راتلونکي 5 او 6 تاریخ باندې زما پی آوټ ښودل کیږي. په هغې کې زه تاسو ته وښیم چې ما ته روانه میاشت کې $2,000 راغلي له مونیټایزیشن څخه. دا ځکه ډېرو ملګرو پوښتنه کړې وه چې تا ته څومره پیسې راځي او یا ته دروغ وایې. زه به بیا خپل سکرین له تاسو سره شیر کړم او هغه سکرین کې به زما پروفایل خلاص شي او پروفایل کې به مونیټایزیشن یا پی آوټ ته ورشم او تاسو به یې وګورئ چې په دې روانه میاشت کې څومره پیسې له فیسبوک راغلي. یادولې دې وي چې زما له پروفایل څخه دغه پیسې نه راځي. زه 2 3 4 پیجه لرم چې هغې سره وخت نا وخت په سکیجول باندې او په ملګرو سره په پارټنرشپ او همکارۍ باندې کار کوم، فعالیت کوم او ټول مونیټایز دي، روان دي او تاسو به دغه نمونه هم وګورئ او دا به ستاسو د تشویق لپاره وي، ستاسو د هڅول لپاره وي. او هغوی چې باور نه کوي
مهمه نه ده. خو زه غواړم چې تاسو ته یو فرصت دغه کوم فرصت چې دی دغه در وښیم چې څنګه ترې ګټه واخلئ او دغه فرصت له ملګرو سره هم شریک کړئ. زما ویډیو له لارې وي، تاسو خپله ویډیو جوړوئ، نو دا به زموږ او تاسو همکاري له خپلو خلکو سره، له خپل وطن سره، نو ګډ به ځو، کار به کوو وطنوالو ته، هیوادوالو ته څه مو چې له وسې پوره وي. تر بیا ښې چارې.